نو ای زما بندگانو زما له غضب نه ځان وساتئ. د دې پر خلاف کوم خلکو چې د طاغوت یعنی شیطان له بندګۍ نه ډډه وکړه او د الله خواته رجوع وکړه د هغو لپاره زیری دی. نو ای پیغمبر زیری ورکړه زما هغو بندگانو ته چې خبره په غور سره اوري او د هغې د ډیر ښه اړخ پیروي کوي. دا هغه خلک دي چې هغو ته الله تعالی هدایت کړی دی او هم دوی د پوهې خاوندان دي. ای پیغمبره هغه چاته څوک نجات ورکولای شي چې پر هغه باندې د عذاب کلمات تطبیق شوي وي؟ آیا ته هغه چاته نجات ورکولای شي چې په اور کې غورځېدلی وي؟ البته کوم کسان چې له خپل پروردګار نه ویریږي د هغو لپاره لوړې ماڼۍ دي، د هغو پر سر نورې ماڼۍ جوړې شوي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله وعده ده، الله هیڅکله له وعدې نه تخلف نه کوي.